سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم امین یوسفزی او تاسو ګورئ زموږ افیشل یوټیوب چینل. د څو ورځو نه موږ په یوټیوب باندې تاسو سره مخاطب نشو او د هغې وجه دا وه چې څه ټیکنیکل ایشوز دلته کې موږ ته راپېښ شوي وو او د هغې په وجه دلته د انټرنیټ فیسیلیټیشنز وغیره وغیره داسې څه پرابلمز وو. نو په هغې وجه باندې موږ تاسو سره د تېرې یوې هفتې راسې څه قسم رابطه ونه شوه. د هغې دپاره بخښنه غواړو، خو بهر کې تاسو دپاره مې چې نن کومه ویډیو موضوع راوړې ده، نو په هغې کې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې زموږ دا یوټیوب چینل چې کوم دی، نو په دې باندې به موږ تاسو دپاره د کرنټ افیرز سره او دغه شان د تاریخ سره تعلق لرونکي چې کومې موضوعات وي، کوم ټاپکس وي، په هغې باندې به تاسو دپاره وخت تر وخته ویډیوز کنټینټس چې کوم دي نو هغه راوړو. لحاظه تاسو مهرباني وکئ موږ سره خپل نظر شریک کئ او آیا په پښتو کې که موږ ستاسو دپاره داسې کنټینټس راوړو چې په هغې کې کرنټ افیرز هم موږ تاسو سره ډسکس کوو، په انټرنیشنل لیول چې څومره کرنټ ایشوز وي، بیگ نیوز، ټاپ نیوز، هغه به تاسو سره ایکسپلین کوو. د دې سره سره تاریخ چې کوم دی هغې له به ټچ ورکوو، کوم تاریخي موضوعات چې دي په هغې باندې به هم تاسو دپاره مختلف قسم ویډیوز کنټینټس چې کوم دي نو هغه به جوړوو په پښتو ژبه کې او تاسو له به معلومات درکوو. خو تاسو راته دا ووایئ چې آیا دغه قسم کنټینټس چې کوم دي هغه به تاسو سپورټ کوئ، تاسو به هغه خوښوئ که نه به خوښوئ؟ ځکه چې زموږ فیلډ چې کوم دی نو هغه میډیا دی او په میډیا کې مختلف قسم لارې دي، مختلف میدانونه دي. کرنټ افیرز ځان له یو لویه دنیا ده، دغه شانته کې سیاست، انټرنیشنل سیاست، جیو پالیټکس، تاریخ وغیره وغیره، انټرټینمنټ، په میډیا کې مختلف میدانونه دي، مختلف هیوج ټاپکس دي. خو زما مقصد دا دی چې زه دا ټول څیزونه چې کوم دي د کرنټ افیرز چې څومره ایشوز وي، څومره د روزانه په بنیاد باندې بیگ نیوز وي، هغه هم ستاسو سره ایکسپلین کوو او د دې سره سره په پاسټ کې په تیر وخت کې چې څه شوي دي، کوم هیوج ټاپکس دي چې په هغې باندې موږ له ځان پوه کول پکار